له کورني ثباته تر نړیواله تعامله پورې د اسلامي امارت د 4 کلنې ډیپلوماسي بریاوو ته کتنه. په تیرو 4 کلونو کې د اسلامي امارت د ډیپلوماسي د نړیوالو اړیکو په ډګر کې د هوښیار او هدفمند تعامل بیلګه وړاندې کړې ده. داسې ډیپلوماسي چې د افغانستان د خپلواکۍ او ملي حاکمیت د درناوي او د ولس د واقعي ګټو پر بنسټ ولاړه ده. سره له دې چې نړیوال فشارونه او محدودیتونه موجود وو، اسلامي امارت توانېدلی چې د ګاونډیانو او مهمو نړیوالو لوبغاړو سره د خبرو اترو له لارې د همکارۍ لاره پرانیزي. د همدې بهیر په ترڅ کې د افغانستان د خلکو لپاره د اقتصاد، ټولنې او کلتور په برخه کې نوي فرصتونه رامنځته شول. سیمهییزې اړیکې او اقتصادي همکاري د دې دورې له مهمو لاسته راوړنو څخه یوه د سیمهییزو هیوادونو سره د متوازن او ټینګ اړیکو جوړېدل دي. اسلامي امارت د متقابل درناوي او رغنده همکارۍ پر بنسټ د پانګونې، سوداګریزې تبادلې او د ټکنالوژۍ د انتقال زمینه برابره کړې ده. دغه تعاملونه د اقتصاد په وده، د کاري فرصتونو په رامنځته کېدو او د خلکو د ژوند په ښه والي کې مهم رول لري. د سیاسي او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا د ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان په نسبي ثبات او امنیت کې هم مرسته کړې ده. د سرحدي همکاریو، سوداګریزو تبادلو او خوندي تجارت لارو شتون د باور د پیاوړتیا او د اقتصادي ستونزو د کمېدو لامل شوې ده. نړیوال تعامل او پرمختیایي پروژې. اسلامي امارت په دې موده کې د نړیوالو سازمانونو او بنسټونو سره خپل اړیکې پیاوړې کړي دي. دغه تعامل د دې سبب شوی دی چې افغانستان د پرمختیایي او بشردوستانه پروژو لپاره اړینې مالي او تخنیکي منابع جذب کړي. د ښوونې او څېړنې په برخه کې هم پراخ فرصتونه برابر شوي دي چې د ځوانانو د مهارتونو د لوړولو او د بشري ځواک په پیاوړتیا کې مهم رول لري. اقتصادي ډیپلوماسي. اقتصادي ډیپلوماسي په تیرو 4 کلونو کې له سترو قوتونو څخه ګڼل کیږي. د سوداګریزو هوکړو او نوې همکاریو په رامنځته کېدو سره د افغانستان د کورنیو تولیداتو لپاره سیمهییز بازارونه پراخ شوي دي او د صادراتو نوې لارې پرانیستل شوي دي. دغه تګلاره د اقتصاد د ودې، د کاري فرصتونو د زیاتېدو او د خلکو د عایداتو د لوړېدو لامل شوې ده. کلتوري ډیپلوماسي. په کلتوري برخه کې اسلامي امارت توانېدلی چې د افغانستان رښتینی انځور نړۍ ته وړاندې کړي. کلتوري نندارتونونه، دودیز هنرونه او ټولنیزې پروژې د ملي هویت د ساتنې ترڅنګ د نورو هیوادونو سره د ښوونیز او هنري همکاریو لاره هواره کړې ده. په پایله کې په ټوله کې د اسلامي امارت ډیپلوماسي په تیرو څلونو کې وښوده چې د هوښیارۍ، بهرنۍ تګلارې، رغنده تعامل او د ملي ګټو په پام کې نیولو سره افغانستان کولی شي د نسبي ثبات، اقتصادي پرمختګ او کلتوري فعالیتونو لرونکو او د نړیوالو درناوي وړ هیواد وپیژندل شي. د همدې بهیر دوام به د افغانستان د خلکو لپاره د دوامداره پرمختګ او هوساینې قوي بنسټ کیږي ان شاء الله.